یو کتاب پہ کتو دا حافظ ابن حجر اسقلانی سے کتاب دی فنون دا الاصابہ فی تمیز الصحابہ دریم جلد و صفحہ 1575 دا پدی کی دا یو صحابی دا حالت دا کفر یو واقعہ نکر گئی کہ دکل اسلام دور اوڑے اور دے مکی معظمی تراغے نم دا دی صحابی دے فتفت بن خلافی بکری دا دا نامہ دا لقب دغه فاتح بني بکر فاتح په عربي لغت کې دا راځي په معنا د پهلوان دا ډېر لوی پهلوان مکې موسمین ته راغی ابو سفیان د ماسوتن ډوډۍ ورکړه ابو سفیان سے مرستو صحابي ګرځېدلې او دا وخت کې هم یې ایمان او اسلام ته راوړی خو چې کله دې پهلوان ته ډوډۍ وکړه ډوډۍ کې ورته شراب کې خو دې وغیب په وسکه او دا سی پچن چل ورته د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک د جهاد کیسې کې چې مکیوال دې څومره شکستونه ورکړي او څومره وړي د دین کړي دي او څومره دې کفر ته شکست ورکړي ابو سفیان پچن چل د دې منس کې د فتفت بن خلافی بکری وخت دا خبري ورچي هغه غوسه بیا ورته وایي چې کته دې ته جوړېږي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مو زموږ دپاره شهید کړي زه به د لیلام کې شل اوښې درکړم هغه دې ته جوړ کړو چې یاره د ابو سفیان صاحب ورته د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک تذکره شروع کړه هغه دې ته جوړ کړو وایي چې زه ځم د اوسپنې شپه روانېږم مدینې منورې ته ځان رسوم او رسول الله مبارک درته شهید کړو ابو سفیان مسله د شل اوښانو واده وکړه چې دا درته انعام کې در کوم که دا کار دې وکړو زموږ د مکیوالو به دا ژوند رایخ دي کله چې دغه فاتح و بني بکر روانېږي اوښ باندې خپه ورړی ابو سفیان صاحب ولې یو زهر آلود خنجر او زهرو کې وهلی و دومره خطرناک خنجر و چې سړی ورباندې په هر ځي زخمي شوی وی هغه ته به کینسر لګېدو دا نور د توري او د غشي او د نیزې ګزارې وجود باندې خوړلې هم نه وې خو چې په دې خنجر معمولي څوک زخمي شوی وی هغه ته به کینسر لګېدو دی وایي زه شپه وه د مدینې منورې په طرف را روان شوم وانا نشوان حالت د نشک یو ما په ځان باندې نه پوهېدم دا درسته شپه مې مزل و د سهار رڼا چې راوختله نشه رانه لاړه وفکرت فی عظیم امری دا کار مې مټ کار و مټ کار پسې روان و د معمولي شخص شهادت او قتل پسې نیم روان مریدان لري شاګردان لري محبین لري مدافعین لري لوی شان لري روان یم د هغه مبارک د قتل پسې معمولي خبره نه ده سوچ مې وکړو چې دا به ابو سفیان د ډېر لوی کار سره مخامخ کوم بیا مې حوصله په حوصله ولرله دا ټوله ورځ مې مزل وکړو دویمه شپه راغله د شپې روانې دومره توره تیاره ده چې د خپلې اوښې خپې ماته نه ښکارېږي روحا مقام ته ورسېده دا ته یو کنده وه وادي وه دې کنده کې یو وبیس یو سپین پړک اوچت شو هغې سره یو شاعر دی یو د شعر په زبان کې یو شعر وایي رسول أتى من عند ذي العرش صادقنا على طرق الخيرات للناس واقف یو عظیم الشان رسول دی د عرش د خاوند د طرف نه راغلی رښتونی دی کلام کې کذب نشته اوس په بعضې خلک به درته وایي خدای تعالی دروغ نه وایي خو قادر پرې دی دا هم د کفر خبره ده دا خو به دا څومره قبایل دي خلک به د امکان باندې جوړه کې نسبت به باری تعالی ته کوي ایا دا کفر نه دی خو دغه شاعر چې دی کندې نه دا شعر وایي او رسول أتى من عند ذي العرش صادقا رسولون کې دا تنوین او د تعظیم دی څه د ډېر لوی شان رسول الله مبارک دی د عرش د مالک د جانب نه راغلی په حال کون د ده کې چې رښتونی دی کلام کې شایبه د کذب نشته او د خیر په لارو کې ولاړ دی خلک خیر ته رابلي داسې عظیم الشان رسول دی دی وایي فظننته بعد السیاره
زما ګمان راغی چې دا مسو قافله ده او د کند کې ناستې دغه کړ او دا رڼا چې د هغې دیوله ګولې ده وي زه ورغلم او چې ورغلم رڼا هم نه وه خلک هم نه وو وي فعلمت انه بعض الجن وقف شعري په دې بدن مې دا ویښتان داسې ودرېدل سخت ویرېدم وي پوه شوم چې دا خو جنات دا خو جنو شعر یې ویلو خو بیا هم دا سا مې په سا کړه ړله مې تسلي ورکړه ځان مې ډاډه کړ او د شعر په زبان کې ده ته جواب ورکوه ورته مې ویل لك الخير قد أسمعتني قول هاتفنا ونبهت حوص قلبه غير خائف اے چیرسو کې خدای تعالی دې درته خیر درکړي د غیب خبر خو دې ما ته ورغلو او یو هوښیار سړي ته د میسج او پیغام او تنبیه ورکړه د هغه زړه یریدونکی نه دی یریږم نه اوس مې رهنمایي وکړه څوک مدینې منورې ته لاړ شم که نه فاجابني وكأنه تحت ناقتي وی دې جن راته جواب راکړو وی دا جواب دومره نږدې و ما وی که زما د اوښې لاندې ماته پټ دی وی راته وایي لح الله اقواما ارادوا محمدا بسوء ولا اسقاهم صوب ماتري وی الله دې هغه خلک تباہ برباد کړي چې د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم باره کې بدې ارادې لري د هغه د قتل د غزنین او مصلوبه اراده لري او خدای تعالی دې په باران یو څاڅکي اوبه نسکوي او بیا وایي عکوفا علی الاصنام لا یترکونها وقد أم دين الله أهل البصائر ودا خلک چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باره کې خوش ارادې لري د ایذا د ضرر د بوتانو عبادت باندې کلک ولاړ دي مقیم دي پرېږدي یې نه او چاته چې الله د زړه بینایي ورکړې ده هغوی لاړل د نبي علیه السلام په لاس یې بیعتونه وکړل د خدای د حق دین قصد او ارادې د هغوی نه صادرې شوې دی وایي وی بس بیا شپه مې دغه ځای کې تېره کړه او سهار شو را روانې دوه شپې دوه ورځې مزل نه بعد مدینې منورې ته راورسېدم د غرمې ټیم دی نبي اکرم صلی الله علیه وسلم د بنو عبدالاشهل په حجره کې صحابو سره تشریف فرمایي وی ما ته خو لارې معلومې نه وې او نه مې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مخکې لیدلی و نه ملاقات شوی و نه ما پېژندلو په دې لاره کې داسې یو غونډی ماشوم و هغه ته ویل چې بچیا دې خوا راشه أين محمد القریشي محمد قریشي صلی الله علیه وسلم په چېرته دی وی هغه راته وکتل مستکرها خو ډېر دا خبرې زما بد وګڼله وی ما ته وایي ویلک ثقلتک امک الا تقول أين رسول الله لولا أنت رجل جاهل غريب لأمرت بقتلك ما ته وایي چې ومور دې پوره شه ته چې د هغه نامه چې محمد چېرته دی محمد قریشي صلی الله علیه وسلم چېرته دی مور دې پوره شه داسې ولې نه وې چې رسول الله مبارک چېرته دی یاره که مسافر نه وې او ناپویه راته ښکارې که ناپویه نه وې اوس د هغه دلته دا ټول د هغه مریدان دي اوس به مې د هغه صحابه درپسې راوستي او ما به دې لاره کې ورباندې وژلې وې ناپوهه او مسافر راته ښکارېږي درپسې نه وې ورشه د حجرې ته دننه شه هو هذا عند النخلة العوجاء د حجرې ته چې دننه شي د حجره کې یو کږه کجوره ده د دې لاندې چې ناست دی او هغه دی فإذا رأيته أكبرته وشهدت بتصديقه وتعلم يا وتستيقن أنك لم ترى مثله قبله ولا بعده د حجرې ته ورننه شه د مخ په دې لیدو به ډېر غټ وګڼي چې دا خو ډېر لوی سړی دی او تصدیق به یې وکړي او دا به د یقین راشي چې دا رنګې ښکلی سړی د ده نه مخکې ما نه چېرته لیدلی او نه به تر قیامته داسې بهترین شخص زه چېرته وګورم ورته نه شم په دې وایي چې زه د حجرې ته راتللی شم نبي اکرم صلی الله علیه وسلم دې صحابو ته سترګو کې وکتل زما د راتګ نه وړاندې زما دا ټوله شتوري واقعات نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د حجره کې ناستو صحابو ته شروع کړي او بیان کړي وو ورته ویل چې دا بني بکر د قبیلې یو پهلوان دی
مکی موسمی کې ابو سفیان صاحب مېلمه کړ زما د سر سودای ورسره وکړه د شل بخارو لالچ باندې دې ته جوړ کړو اوښ باندې کېنئ زما قتل او شهادت پسې رالیږي د راروانېدو ټیم کې ورته یو زهر آلود خنجر هم ورکړو او بیا فلانې دشته کې را روانو پیریانو ورسره خبرې وکړي هغې ویرولو څه اشعار یې ورته وویل او اوس قریب را روان دي اوس به د حجرې ته رادن نه شي وي زه چې د حجرې ته رادن نه شم نبي علیه السلام صحابو ته ویل چې دا شخص مې درته یادولی و دا وي زه ورته مخې ته کېناستم دا کیسه ورته ما نه وه کړې نبي اکرم صلی الله علیه وسلم د خپل طرف نه دا د غیبو د محمدوا دا ټوله واقعه راته هغه مبارک بیان کړه امام ورته ویل چې لاسونه دې اوږده کړه چې ښکلې کړم درته او کلمه راته ووایه بېشکه زه دا تصدیق کوم چې د خدای حق او سچ پیغمبر یې زما په دې تېرې کیسې د مکې معظمې د دې غیبو په خبر چې خدای تعالی خبر کړي نو زه تصدیق کوم چې د الله حق او رښتونی پیغمبر یې